درتا نیولې مې زولۍ دواړه لاسونه دا محال دی. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، بیا هم د خوشحالۍ ځای دی چې ځاځي میدان ولسوالۍ ته راغلي یو. دلته 200 نفرو ماشومان دپاره د ژمي هغه ګرم جمپر تقسیموو. دغه د ژمي جمپر شاید داسې موږ په څنګ کې ګورئ چې موږ په زمیڅه کې یعنې زدن د سپیر ولسوالۍ مربوط کېږي، هلته هم توزیع کړي دي. 200 نفر ته موږ په ځاځي میدان تیاکي ژۍ کې تقسیم کړي دي، او 200 نفر هلته چې شاوۍ په نوم سیمه ده دلته تقسیموو. هغه وروڼو چې موږ سره همکاري کړې ځانګړې مننه ترې کوم. کور ودان خوشحاله اوسئ. زه به یې لنډه یادونه وکړم چې یو ورور چې سعودي کې چنده کړي او د خلکو نه پیسې راټولې کړي دي، 58 ولایت نه چې 18,400 افغانۍ کېږي. ځانګړې مننه ترې کوم. کور ودان خوشحاله اوسئ، وروره سلامت اوسئ. او دوهم کور د جرمني څخه 6,000 افغانۍ. کور ودان خوشحاله اوسئ. دا هغه وروڼه وو چې موږ سره د نورو وروڼو لپاره یې همکاري کړې وه، هغه موږ پیدا نه کړله. نو موږ د دوی پیسې راواخیستلې او د ژمي دپاره دغه پروګرام کې موږ تقسیم کړلې. کور ودان خوشحاله اوسئ. تاسې به دغه ماشومان ګورئ چې اکثره یې د دوی بوټان که وګورئ نو په دې حال باندې دي، او که د دوی چپړکې وګورئ شاید نیمې وي او نیمې نه وي. دغه ولسوالۍ د هر ډول مرستو نه یعنې مسات نه دي راغلي او نور خلکو توجه نه ده ورته کړې. دا د مونږ هغه غیرتي قام نه چې د خپل وطن لپاره یې ډېرې قربانۍ ورکړي دي، خو متاسفانه چې نن سبا هېڅ هم لاس نه دی ورکړی او ډېری کونډې یتیمان ورته پاتې دي چې په خپله یې پالنه او روزنه کوي. د دوی یوازینۍ ګټه چې کوي په خپل لاس باندې پړی ورته وایي یا کډبان ورته وایي، دوی دغه غړي او دې باندې دوی ژوند کوي چې ډېر بد اقتصاد لري. هغه مؤسسات هغه بنسټونه نه غوښتنه کوو چې راځئ داسې لرې ساحو ته لاړ شو او د دې خلکو سره کومکونه او همکاري وکړو چې د هر ډول مرستو نه دوی پاتې شوي دي، مګر د دې وطن لپاره دوی ډېر څه کړي، دا باید هیر نه شي. دغه پروګرام موږ شروع کوو د دې لپاره انشاءالله موږ هغه څه چې په وس کې مو هغه ورسره همکاري کوو. موږ سره د پروګرام وګورئ تر اخره پورې. خدایا په موږ وکړې رحمتونه، زار زار د ژوند اړتیاوې رانه غواړي، دا محال دی. خدایا په موږ وکړې رحمتونه، د ژوند اړتیاوې رانه غواړي، دا محال دی. خدایا په موږ وکړې رحمتونه، واړه بچیان په کور کې کړي راته ویرونه، دا محال دی. خدایا په موږ وکړې رحمتونه، درته نیولې مې زولۍ دواړه لاسونه، دا محال دی. خدایا په موږ وکړې رحمتونه، دا محال دی. خدایا په موږ وکړې رحمتونه، زار زار غربت مو پخې پستونې ایښې، دا محال دی. خدایا په موږ وکړې رحمتونه، غربت مو پخې پستونې ایښې، دا محال دی. خدایا په موږ وکړې رحمتونه، را باندې بندې دي ستا ښکلي نعمتونه، دا محال دی. خدایا په موږ وکړې رحمتونه، درته نیولې مې زولۍ دواړه لاسونه، دا محال
خدایا په موږ وکړې رحمتونه دا محال دی خدایا په موږ وکړې رحمتونه زار زار لخنداګانو نه محروم یو دا محال دی خدایا په موږ وکړې رحمتونه لخنداګانو نه محروم یو دا محال دی خدایا په موږ وکړې رحمتونه زیا ورځ څنګه بدرنګ بدرنګ وختونه دا محال دی خدایا په موږ وکړې رحمتونه درته نیولې مې زولۍ دواړه لاسونه دا محال دی خدایا په موږ وکړې رحمتونه دا محال دی خدایا په موږ وکړې رحمتونه زار زار زمونږ ژوند پکې تصویر کړه دا قدرمن لیدونکو دغه د زموږ توضیح لړۍ پای ته ورسره الحمدلله ښې 200 نفرو دپاره موږ جمپرونه دا شیان توضیح کړل تاسو ګورئ دوی خوشحاله دي او د خوشحالۍ نه کته پورته منډې وهي او تاسو د نورو همکاریو په هیلو دا خپرونه ډېره په خوشحالۍ سره پای ته رسوم ما تر بله داسې خپرونې ښې چارې ښه وخت درته غواړم خدایا په موږ وکړې رحمتونه وسید موسی په هما ولیکه نظمونه دا